الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة صاد سلور شپیتا نمبر آیت پوری خبر شیوه دی جهنمیانو خپل منس کی چی کمی ماریزی دی اغا بیان شیوه. اللہ رب العزت وی چی دا خبری یقینی دی ان ذالک لحق دا خامخا حق دے تخاصم اہل النار جگڑ دے دور والو. وستدین بعد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت او دا غد رشتنوالی او دا غد حقانیت خبر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوایا انما انا منذر یقینا زیر در کون کیم زما کارداد وما من الہ الا اللہ الواحد القہار او نشتی سوک حقدار دا بندگی سوا دا اللہ نا چی یو دے زورور دے. دا دی اللہ بندگی چی یواز یو کئی نو دا جہنم نا ببت شئی دا کم جہنم تذکر چی نجدی وشوا. رب السماوات والارض وما بینهما رب دا اسمانون او دا زمکی دے او دا آغا سچی پا مینز ددوانو کی دی. العزیز الغفار زورور دے بخن کون کے دی. قل اوایا هو نبأ عظیم دا خبر دے لوئی سیشے دا قرآن خبر دے لوئی معمولی خبر نه دا وڑا خبر نه دا دیر غٹ خبر دا دا دیبا تپوس کی گی پا دیبا حساب کتابی سوال بی جواب بی. انتم عنہ معرضون تاسو دا دین مخ اڑون کیئی. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا نشتی مال رس علم پا بیٹک اچت باندی یا پا مجلس اچت باندی اذ یختصمون کلچ اگوی بحث کو. دا اس دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دلیل بیانی گی چی دا رشتین نبی دے. و یہ پیغمبر دوی تو آیا کلچی دا ملائکو دا خبر روانی وی دا اللہ سرا اللہ و تیو زیو خلیفہ جوڑو دیو تی یا اللہ تا خلیفہ ولی جوڑے من گئیو. سورہ بقرہ کی تیر شیو کر بیا آدم علیہ السلام پیدا شو بیا ابلیس و تسجدن لگولا نو اللہ دی پیغمبر توی چی دی خلق توی چی دی خبرو ما تا سپتاوا چی اسمان کی دیسی شوید ایوحا الی وحی نکی گی ماتا الا انما انا نذیر مبین مگر دا چی یقیننز ایر در کون کے احکار یما. اذ قال ربک للملائکہ کلچی ہوئی ربستا ملائکو تا دا اس دا اچت مجلس اسمان کی چکے میں خبری شوی دی آگا تھی. انی خالق بشرا من طین یقیناً ز پیدا کون کے دا بندیم دا خٹینا فاذا سویتو نو کلچ برابر کو ماغا ونفخت فیہ من روحی او اپو کم پاگا کی روح دخپل روحنا فقعو له ساجدین نو پریوز اغتا سجدہ کون کی. مخی سوسو پیری تفصیل تیر شوئے دے دی واقعی. فسجد الملائکة كلهم اجمعون نو سجدو کرم ملائکو طولو پیوزے الا ابلیس مگر ابلیس ونکڑا استکبر وکان من الكافرین لویو کڑا وہ اغد کافرانونا. اللہ پا علم کی دا پوخانا کافرو. قال اوی اللہ یا ابلیس اے ابلیسا ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیسا سمنا کڑیتا دا دین چی تسجدو کی آگا چاہتا چی پیدا کڑے دے ما پا دوانو لا سنو خپلو بیدی. دین دا واضح شو چی اللہ دولا سنو دی سنگ چی دا قد شان سر خواهی. استکبرتا اے لیو کڑتا ام کنت من العالین کئیتا دا اچتو خلقنا یا خود پا زورا زان اچتو خلقو تورا چلوی کے او یا ہی تا پا غٹو خلقو کسی چل دے. قال اغوی انا خیر من زغورم ددنا خلقتنی من نار تا پیدا کڑے دے یا تا پیدا کڑے یم زد ورنا
وخلقته من طين او پیدا کړی تا دې د خټې نه. قال الله وی فخرج منها بسوزه د دینه د دې ډلې نه د ملایکو د دې ډلې نه د اسمانونو نه. فإنك رجيم یقینا ته رټلی شوی. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين او یقینا پتا باندې لعنت زما دې تر ورځ د حساب کتاب پورې. قال هو ابلیس ربي فانظرني الى يوم يبعثون اے رب زما بس مهلت راکه ما ته تر هغه ورځې پورې چې دوی به دوباره ژوندي کړی کېږي. ما له مهلت راکه د کوم وخت پورې؟ قیامت پورې. قال الله ورته فإنك من المنظرين یقینا ته د مهلت درکړی شوی نه یې. الى يوم الوقت المعلوم تر ورځې د وخت معلوم ته د هغه وخته پورې ستا سره ټیم شتي. قال دوی ابلیس وی فبعزتك قسم دې په عزت ستا لأغوینهم اجمعین خامخا گمراه کوم به دوی ټول. دا د قسم خوړلی او لګیا دی په هغه خپل کار کې خپل محنت کې خپل کوشش کې. الا عبادك منهم المخلصین مگر بندگان ستا د دوی نه کم چې بچ ساتلی شوي دي په هغوی د ده وس نه رسي. کم چې الله ساتلی دي د بېدینۍ نه د خباستونو نه په هغوی باندې د شیطان وس نه رسي. قال الله وی فالحق بس دا وینا حق ده والحق اقول او حق ویمه زه. مطلب دا الله وی چې زما دا وینا حق ده او حق زه همیشه ویم. یا حق زما صفت او زه ویمم حق خبره. هغه حق خبره دا ده لأملأن جهنم منك خامخا ډکوم به جهنم ستانه وممن تبعك منهم او د هغه چا نه چې تابعداري کړې د ستا د دوی نه اجمعین ټولو نه. د قسم وخوړو چې زه به ګمراه کوم ستا بندگان کړه. الله ورته صفا خبره وکړه چې زه ګرځه چا چې ستا تابعداري وکړه هغه او ته ټول به جهنم ته ځئ. قل اوایا ما اسألکم علیه من اجر نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري. بیا ورته ووایه بار بار خبره دې دپاره که چېرته وي نو دې مشرکانو ته ووایه چې زه تاسو نه په دې څه مزدوري خو هم نه غواړم. وما انا من المتکلفین او نه یم زه د تکلف کوونکو نه. ګوره تکلف څه ته وایي؟ د یو داسې خبرې دعوه کول چې هغه ستا په وس کې نه وي یا داسې کار کول چې په هغې کې ته ځان په مشقت کې اچې. نو څنګه لکه ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه د ځان نه د نبوت نه دعوه نه کوم. دا خو به تکلف کې ځان اچول شو که نه زه یقیني د الله پیغمبر یم. ځکه د دې بعض علما دي ترجمه داسې کوي وما انا من المتکلفین او نه یم زه د دروغ جوړوونکو نه. تکلف چې کوي دروغ به جوړی که پیغمبر نه دی وایي زه پیغمبر یم. قرآن د الله کلام نه دی وایي به چې د الله کلام نو دا به دروغ شي. نه پیغمبر دوی ته ووایه چې زه په تکلف کوونکو کې نه یم. ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا قرآن مگر نصیحت دی د پاره د مخلوقاتو د ټولو مخلوقاتو د پاره. ولتعلمن نبأه بعد حین او خامخا پوهه به شئ تاسو په خبر د ده باندې وروستو د څه وخت نه. وروستو د څه وخت نه یعنې مرګ نه قیامت راشي مرګ راشي تاسو ته به دې قرآن حقیقت معلوم شي. او دا زیری د دغه ملګرو دپاره کوم ملګري چې دا قرآن موږ سره زده کوي او ناسي او ځان یې په تکلیف کې اچولی چې دا کوم تجارت چې د الله سره روان دی د مؤمنانو په دې مبارکه میاشت کې د دې حقیقت به هم انشاءالله هغه ولیدی شي چې کله دا سترګې پټې شي چې دا څومره لوی تجارت دی بې حساب اجر بې حساب الله رب العزت هغه بنده ته ورکوي چې هغه د الله کلام یې زده کوي او د هغې د کلام دپاره سخته تېروي او هغې ته ناسي. سورة الزمر د دې د قانون دی الزمر او دې کې الله رب العزت ډله د
جنتیانو او ډله د جهنمیانو ذکر کړی ده او الزمر په عربۍ کې ډلو ته ویلی کېږي. دې ته سورة الغرف هم ویلی کېږي، الغرف، ځکه چې دا ټکی په دې کې راغلی دی. دا مکی صورت ته 15 آیتونه دي او مصحف کې چې کوم ترتیب دی هغه اعتبار سره دا 9 صورت دی. نازلېدو په اعتبار سره 9 دی، 9 صورت دی. د صورت سبع نه وروسته نازل شوی دی او د صورت غافر نه مخکې نازل شوی دی. او رسول صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت ملاو شو نو غالبا دا د هغې په 5م کال باندې نازل شوی دی. مقصد د صورت بالکل واضح دی، توحید او اخلاص طرف ته پکې دعوت دی په قسم طریقو سره، او په شرک باندې رد، او انجام بیا د دواړو بیان شوی دی، د مشرک او د موحد مخلص. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل ولد دي كتاب د طرف د الله ندي چې زورور حکمتونو والده. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. یقینا من نازل کړی دی تا ته کتاب په حق سره یا د حق کار کولو دپاره. فاعبد الله، نو بندگی کوه الله لره، مخلصا له الدین، خالص کوونکی یې هغه لره عبادت. دا هغه حق دی. د کوم حق راښکاره کولو دپاره چې قرآن راغلی دی که نه، هغه دا دی چې بندگی به خالص د الله کېږي. ما تاسو چې دې صورت مقصد او موضوع هم دقت د دې ځینې شروع کړي. الا لله الدین الخالص. خبردار، خاص د الله دپاره دی عبادت خالص، بندگی به خالص د الله دپاره کېږي. والذین اتخذوا من دونه اولیاء. او هغه کسان چې نیولي دي سوا د الله نه دوستان. بار بار ما وی چې دوستی به 2 قسمه. دلته مراد کم دوستان دي؟ بارک الله فیک. تعبیر هم غلط دی، نور په مسله ورسېدی، جواب نه پتري سړی په مسله پوه. یو هغه دوستی دی چې هغه مقام د عبودیت ته رسي، بندګۍ ته. نو دلته چې کلم دوستان ویلی شي که نه، نو ځکه بعض علما ترجمه کوي معبودان. نو چې کوم جاهلی نه پوهېږي هغه وایي نه مولوي صاحب ترجمه کې غلط شوې، دلته ترجمه د دوستان. نو خو دغه دوستان معبودان دي که نه. کمو کسانو چې نیولي دي سوا د الله نه دوستان یا معبودان، هغوی څه وایي؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. موږ بندګي نه کوو د دوی مګر د دې دپاره چې نږدې کوي به موږ الله ته په نږدې کولو سره. په دې خبره کې او زمونږ د زمانې د مشرکانو په خبره کې څه فرق دی؟ هېڅ فرق نشته. دوی هم دغه وایي نه 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 وایي الله دې نه کي، الله دې نه کي. موږ د قبر بندګي خو نه کوو، موږ د بابا بندګي نه کوو، موږ د بزرګ او د دربار بندگی نه کوو. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. صرف دې دپاره چې الله ته ورسي، موږ لږ ګناهګار یو، نو دا واسطه ده زموږ په منځ کې. دغه خبرې هغوی کړي دي. ګوره ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. یقینا الله به فیصله وکړي په منځ د دوی کې په هغه څه کې چې دوی په کې اختلاف کوي. د دې خبرې هم پته ولګي چې د دوی چې د اختلاف کوو، دوی چې د کومې خبرې کولې دا صحیح دی او که نه دي، دا قیامت ته دا فیصله پاتې دي. ان الله لا يهدي من هو کاذب کفار. یقینا الله هدایت نه کوي هغه چاته چې ډېر دروغجني، ډېر کفر کوونکی. لازم به چې کفر کوي نو لازم به دروغ وایي. دا دروغ او کفر دا تړلی شوي دي یو بل سره. نو هر کافر دروغجن دی او هر دروغجن نه دی. خیال م دی که نه؟ هر کافر دروغجن او هر دروغجن کافر نه دی. ځکه چې دروغ بیا په 2 مرتبو کې دي. یو هغه دروغ چې هغه عام کم بندگان د الله بعضې خپل منځ کې وایي، نو هغه مرتبې ته نه رسي. لو اراد الله ان يتخذ ولدا.
کچرته غوښتې الله چې ونیسي بچې لاصطفى مما يخلق ما يشاء خامخا غوره کړي به وي د هغه چا نه چې پیدا کوي ما یشا څه چې وغواړي. اول خو الله لره بچی نشتی او کوي الله به ځان نه غوره کړی وي که نو الله خبره دوی ته حواله کوله یهودو نصاراو ته و مشرکانو ته چې تاسو ماله بچی وګورئ دا اوس د دوی کار دی. سبحانه پاک دی الله پاک دی د بچي نه. هو الله الواحد القهار هغه معبود یو دی زورور دی. الله اکبر یو دی هغه الله یو دی زورور دی یو دی زورور دی دلایلو ته وګوره که د هغه د زور او د قدرت او د توحید. خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه د پاره د ښکاره کولو د حق. یکور اللیل علی النهار راتاویي شپه په ورځ باندې ویکور النهار علی اللیل او راتاویي ورځ په شپه باندې وسخر الشمس والقمر او تابع کړي دي نور او سپوږمۍ کل یجري لاجل مسمى ټول روان دي د پاره د یوې نیټې مقررې. الا هو العزیز الغفار خبردار هغه زورور دی بخونکی دی. خلقکم من نفس واحده پیدا کړي تاسو د یو نفس نه یا د نفس یو نه. ګوره کم ملګري چې موږ سره د اول سر نه نن هغوی په ارام دي خوشحاله دي. ولې خوشحاله دي؟ روان دي داسې دا ډېره مزه کوي. قرآن چې کم دي چې روان سړی وي او پوه وي دا چې کوم خوند کوي که نه که اسې سړی وي که په مانځه کې وي خو د دې کې یو لذت او خوند پروت وي. هغه چا ته محسوسېږي چې د چا په زړه کې د دې هغه تنده پرته وي چې زه په قرآن باندې پوه شو. ثم جعل منها زوجها بے ګرځولې ده د هغې نه د دغه نفس نه بیبي د هغه. وانزل لكم من الانعام 8 ازواج او رالیږلي دي الله تاسو لره د څاروونه 8 جوړې. ګډ نر او ماده بیزه نر او ماده غوا نر او ماده اوښ نر او ماده 8 جوړې شو. یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کوي تاسو په خېټو د میاندو ستاسو کې خلقا من بعد خلق په پیدایش وروستو د بل پیدایش نه یعنی په مرحلو کې تیریږي د میاندو په خېټو کې. فی ظلمات 3 په تیارو دریو کې. یو تیاره ماشوم باندې چې له پاسه کم پوستکی هغه بیا تیاره د رحم او بیا تیاره د خېټې په دې درې تیارو کې د انسان پیدایش کېږي. او څوک چې کوي که نه ذلکم الله دغه صفتونو والا الله دی. ربکم رب دی ستاسو له الملک خاص هغه لره باچایي ده لا اله الا هو نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. فانا تصرفون نو څنګه اړولی کېږئ د حق نه. تعجب دی. اوس دا خبرې چې واوري نو خلک دوه قسمه شو شکرګزار او ناشکره مؤمن او کافر. ان تکفروا فان الله غنی عنکم که تاسو کفر کوئ یا تاسو ناشکری کوئ نو یقینا الله بې حاجته دی ستاسو نه. الله ګوره چاته ضرورت نه لري. دا دومره عظیم شانې چې بیان شو دا کیدی شي چې دغه رب دی چاته محتاج نه نو هغه چاته نه دی محتاج. که یو سړی وي چې زه به کفر وکړم الله وي کوه. که یو سړی وي چې زه به ناشکري وکړم کوه یې ښه په دب کې کوه. ولا يرضى لعباده الكفر او نه خوښوي د پاره د بندګانو ناشکري. الله یې خوښوي نه د بنده دپاره چې بنده دې ناشکري وکړي یا د بنده کفر وکړي. کفر نه مراد دا بل کفر هم کیدی شي دا غټ او کفر ناشکرۍ ته د الله خوښه نه ده. خو که څوک یې کوي دي الله له نقصان نشي ورکولی. دا مطلب. وان تشکروا يرضه لكم او که تاسو شکر ادا کوئ نو خوښوي دا تاسو لره. الله زمونږ دپاره دینداري خوښوي خو زمونږ د دینداري ګورې هغه له فایده نه ورکوي. په دې نقطه پوه شوئ که نه. الله زمونږ دپاره ګناهونه نه خوښوي خو که موږ یې وکړو هغه ته نقصان نه ورکوي. الله موږ له دینداري خوښوي خو که موږ یې کوو الله له فایده نه ورکوي. ولا تزر وازرة وزر اخرى او نه پورته کوي او پورته کوونکی بوج د بل چا.
بل مسئله یاد کا یعنی که تاسو کفر وکړو وبال په تاسو دی، که تاسو شکر ادا کو فائدې ستاسو ده، د یو بوج په بل ګورې نه ایښودی کېږي. ثم الى ربکم مرجعکم، بیا خاص رب ستاسو ته ګرځېدل ستاسو دي. فینبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر به درکړي تاسو ته په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ، د دې کفر بدله او د دې ایمان بدله، د شکر او د ناشکرۍ بدله به هلته ویني. انه علیم بذات الصدور، یقینا هغه الله پوهه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي. اوس د انسان حال بیانېږي، خصوصا د مشرک کردار بیانېږي چې وګوره د دې حال کې تضاد ته وګوره، کوي یو څه وایي یو څه وایي یو څه کوي بل څه. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه، او کله چې ورسي انسان ته تکلیف دعاګانې غواړي د رب خپل نه، منیبا الیه واپسي کوونکی هغه ته. 24 ګنټې چې یعنې کوم ځای کې ناستې، جومات کې ناستې او عمرې دی او یو شی دی او بل سخته راغلی ده. ثم اذا خوله نعمة من، بیا کله چې ورکي دته یو نعمت د خپل طرف نه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نو هیر کی هغه حال چې د برابلو الله هغې ته مخکې د دې نه، هغه حال هغه سخته اده چې وبکې الله رابلو هغه حال چې څه شو تیر شو. اوس دیزې پورې دا خبره په مسلمانانو کې مشتي بازو کې انسان چې ویلی شي نو کافر کې هم دا خو شتي، مسلمانانو کې مشتي بازو کې لکه چې دیندار جدا خبره را روان چې ورسره کوم صفت دی دا بیا د کافر انسان دی. وجعل لله اندادا، او وګرځي الله لره شریکان. دا هغه دي که نه کشتۍ کې چې به ناست و چغې به والې چې الله به را خلاص کړو بیا به یې شرک وکړو. لیضل عن سبیله، د دې دپاره چې ګمراه کړي خلک د لارې د الله نه. قل ورته ووایه تمتع بکفرک قلیلا، فایدې واخله سره د کفر نه لږه زمانه، په دې کفر دې خوندې واله مزي وکړه، څومره به یې وکړي لږه زمانه ده. انجام انک من اصحاب النار، یقینا ته د اور والو نه یې. اوس دا بل طرف ته هم کس واوره کنه، د مشرکانو صفات بیان شو. یا د مشرک مؤمن بنده ته وګوره، امن هو قانت، آیا هغه څوک چې هغه عجزي کوونکی دی، آناء اللیل په وختونو د شپه کې، ساجدا وقائما سجده کوونکی یې او ولاړ یې. یو سړی دی عجزي کوي الله ته په کوم ټیم کې د شپې، عجزي کوي په شکل د څه کې، په شکل د سجده او قیام کې، معنی مونځ کوي په تهجد ولاړ دی. یحذر الاخره، یریږي د آخرت نه، ویرجو رحمت ربی، او امید لري د رحمت د رب خپل، یرم د امیدم دی. نو دلته اوس سوال دی او دغه اولنی یو شان دي؟ فرق ته وګوره که ځکه الله وی قل اوایا هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي هغه کسان چې پوهه لري او هغه چې پوهه نه لري؟ برابر دي؟ نو بیا د څه باندې پوهه لري؟ نو یو قول دا دی، آیا هغه کس چې په دین باندې پوهه دی په شان د هغه چا دی چې په دین باندې نه دی پوهه؟ فرق دی که هغه کسان چې پیژني خپل رب لره په شان د هغه چا دی چې نه پیژني رب لره؟ هغه کسان چې پیژني قرآن په شان د هغه چا دی چې نه پیژني قرآن؟ نه. ذکر الله وی انما يتذكر اولو الالباب، یقینا نصیحت اخلی صفا عقلونو والا، په دې خبرو باندې د عقل خاوندان پوهیږي. اوس الله رب العزت دې روانو آیتونو کې توحید طرف ته ترغیب ورکوي، پکې هجرت ته هم ترغیب ورکوي. هجرت دا صورت مکی دی کنه، او نږدې دی هغه دور ته د حبشې ته د هجرت چې کوم دور و هغې ته نږدې دی. رب العالمین د مخکې نه دا مؤمنان داسې ورو پوه کوي او ذهن ول دې طرف ته راړی.
قل يا عبادي الذين آمنوا اوایا اے بندگانو زما اغا کسان چی ایمانی راوڑے دے اتقوا ربکم ویریگی در رب خبلنا للذین احسنوا فی هذه الدنیا دا پار دا اغا کسانو چی خیستا عملی کردے دے پا دنیا کی حسنہ خیستا جون دے چاچی خیستا عمل کردے دے خیستا جون پا کم ذکی دے پا دنیا و پا آخرت کی وعرض الله واسعة او زمك دا الله پر آخدا کدل تتاسو تنگی بل زیتا زی انما يوفى الصابرون یقینا پورب ورکڑے کیگی صبر کون کو تا اجرهم اجر دا غوی بغیر حساب بے حسابا خیالم دے ویزمک پر آخدا بے صبر ذکر کو خیالم دے کنا سربت تے ہجرت صبر غواڑی ہجرت لوی صبر غواړي لوی نوی صبر کون کو تا اللہ صبر کئی آغا حساب اللہ تمام یو دا صبر دا عمل لی سو اعمال لی اسی یو عمل دورتا ذکر کوم چی ٹیم را نزی دیر یو دا دی دا صبر بدلا دا پتنیشی جی صدا اللہ تمام او دویم روجہ حدیث قدسی دے اللہ وی روجہ دا زماو دا بندہ پا منس کی دا بس قیامت پورز بیوینی جزا والا سوال کو علماء باز نور عمالوم ذکر کیا بتا انشاءاللہ بیچتا ہو بلا موقع بیان قل اوایا انی امرت ان اعبد اللہ یقینا ما تا حکم شوئے دے چی بندگیو کم دا اللہ مخلصا له الدین چی خالص کون کے مغل رئی عبادت اوایا پیغمبرہ چی دا حکم ما تا دے نو چی پیغمبر تا دے نو امتی تا بنی وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ او ما تا حکم شوئے دے چیز شم اول دا تابدارونا سنگ اول دا تابدارونا بدی امت کی دا اول تابدارونا ذکر جی پوخاق مسلمانان تیرشیوی قل اوایا انی اخاف یقینا زیریگما ان عصیت ربی کنا فرمانیو کم دا رب اخفلنا عذاب یوم عظیم دا عذاب دا ورزلوینا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یری دا اللہ دا عذاب نزکنا فرمانی دا اللہ نشی کولا و نیکی نو ما استاب صحال و یرا دا دیر اچت نعمت تے چی اللہ چاہتا نصیب کی چی دیو بند پسر کی دا اللہ نے یری دا اللہ نے یرا دا انسان دا دیر نافرمانیانو نبندی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی او آیا خاص دا اللہ عبادت بکون مخلصا له دینی چی خالص کون کے بیا مغل رب بندگی خپلا سو پیری دا خبر ہوشو تاکید چی بندگی با خالص دا اللہ دا بل سوک بوسر نشریک کنیمنی فعبدو ما شئتم من دونی نو بندگیو کئی دا آغا چاچی غواری تاسو سوا دا اللہ نزی چی نیمنی میمنی زی چی رچا بندگی مخوخی کوئی خویاد کئی قل اوایا ان الخاسرین یقینا تاوانیان الذین خسروا انفسهم و اہلیهم یوم القیامة اغا کسان دی چی تاوان کی واچو النفسون اخپل او اہل اخپل پورز دا قیامت دا یقینی تاوانیان دی تاوان دانے دے گرے تاوان دانے دے چی موتا پا دنیا کی سا وقت پوری وچا ڈوڑی اخرو تاوان دانے دے چی زما استا بچے دا ایسی لاندی جون تیر نکی تاوان دانے دے چی زما استا بچے اسری کڑی تکسپین جوڑوانا چاہی دا اس تاوانون نجی ننیوانا چاولا سباب دا جوڑوا چاہی نن غریب دے سباب مالدارے دیر خلق منگا شخصی پی جنو دا ڈوڑی درک نہ لگے دو اس پہ اللہ دا سی وقرا ہوستی وہ رضی بدلی شو پلار پہ خپاو چے دے غریب دے اس اگا پلاری چی مر شوئے دے مالدارا شوئے دے دیسے با کم دیر دی ہو رضی بدلی گرا بدلی دا اس تاوان نہ دے تاوان اللہ وی دا دے چی او سڑے دا قیامت پا ورزانو مبیلی او پل بچی مبیلی دا تاوان دے لیکن چی دے کہ دا دنیا چی کم تاوان دے کنا دا دے منگا مخنیوے کولے شو لیکن زمان سرا
ښایسته جامه نشتي نو څه به وکړم یو منډه به وو 2-3 ورځې بعد به را پیدا کړو که نه که نه خو که هغه امتحان کې تاواني شو نو بله موقع نشته که که خیال م کړی دی سبقونو کې دینی دنیوي ټولو سبقونو کې دا مخې ته راځي خصوصي یونیورسټیانو کې بعض پرچې داسې چې هغې سره دا لیکلی شرط چې د دې بیا امتحان نشته پته نشته تاسو به داسې څه ماده راغلي که نه موږ ته بعض مواد او سبجیکټس داسې راغلي وو چې د هغې سره به دا لیکلي وي د دې بیا امتحان نشتي یاره موږ به دا نورو پرچو یادولو کې لا بیا هم ګزاره کوله خو دا نه ده دې ته به داسې ناست وو که نه چې یو ټکی به م یادو ځکه چې بیا امتحان نه راځي دا ډېر ښکلی مثال دی دقه امتحان زموږ چې کوم دی که دا یو پیر دی بیا نشتي ګورئ که ستا دا خیالي چې که آخرت کې تاواني شم چې بیا ځکه الله وایي صحیح تاوانیان دا دي الا ذلك هو الخسران المبین خبردار دا تاوان ښکاره دی الله دې ته موږ ټول وساتي تاوان خو دی وګوره انجام ته که نه لهم من فوقهم ظلل من النار د دوی دپاره به د بره طرف د دوی نه سوري د اوري یا وریځې د اوري له پاسه به دا اور دي سي لکه وریځې لکه سورې ومن تحتهم ظلل او د لاندې د دوی نه به هم سوري یعنی لاندې به تم اوري بره به هم طبقه د اوري ذلك يخوف الله به عباده دا عذاب یری الله په دې بندگان خپل یا عبادی فاتقون اے بندگانو زمان ویریږئ ها دا انجام دا هغه چا دی چې تاوانیان دي چې ګټه کې دي والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها او هغه کسان چې ځان ساتي د طاغوت نه چې بندګي وکړي هغې لره طاغوت چا ته وایي بارک الله فیک زما دا تعریف پکار هر هغه څوک چې د هغه دي د الله نه علاوه بندګي وشي هغه پرې خوشحاله د طاغوت دی ها دا شان ته وایي شیطان طاغوت دی مطلب دا دی چې کومو خلکو د غیر الله د بندګۍ نه ډډه وکړه صحیح شو وانابو الی الله او رجوع وکړه الله ته لهم البشرا د دوی دپاره زیری دی فبشر عباد نو زیری ورکه بندگانو زما ته کومو ته الذین یستمعون القول هغه کسان چې غوږ ږدي وینا ته فیتبعون احسنه نو تابعداري کوي د ډېر ښایسته د هغې دا صفت به په ځان کې راولئ که غواړئ دا زیری څه دي څه صفات دي خبرې ته غوږ کېده بیا یې د ښې خبرې تابعداري وکړه نو دې کې دا شوه چې دوی هره خبره اوري خو په هغه خبرو کې بیا په هغه خبره پسې روانېږي چې هغه ښایسته وي دلیل ورسره وي یو دا شو بعض علما ویلي وي دوی غوږ ږدي قرآن ته او حدیث ته نو خو صحیح شو دوی خو غوږ ږدي نو بیا به د دې څه جواب کوي بیا دوی پکې د ښایسته خبرې تابعداري کوي نو قرآن خو ټول ښایسته دی حدیثونه خو ټول ښایسته دي نه چې ضعیف پکې راکړه ضعیف چې لرې کړه مونږ چې کله قرآن او حدیث ووایو نو قرآن او صحیح حدیثونه څنګه غوره کله داسې چې دوه کارونه یو رخصت ته یو عزیمت دی لکه یو ځکه الله تعالی ګنجایش درکړی چې میکه یو عزیمت دی چې هغه لږ درون کار دی لږ تکلیف پکې هم دی او غوره بیا دوی دغه کار کوي ښه راجح او مرجوح لکه دوه مسلې دي دا یو مسله هم راجحه ده دلیل ډېر مضبوط دی ډېره واضح دا بله مرجوحه ده اگر که غلطه نه ده خو مرجوحه ده بالکل ځکه جواب دی رخصت پرېږده او عزیمت وایي دا شو هغه د قرآن او د حدیث هغه ښایسته خبره اگر که دې نه د اولنۍ خبره ډېره واضحه اولئک الذین هداهم الله دا هغه کسان دي چې هدایت کړی دوی ته الله و اولئک هم اولو الالباب او دا کسان دوی صفا عقلونو واله دي واضح دی چې عقلونو والی ځکه چې د عقل خاون خبرې ته غوږ ږدي ښه
او بیا اسی سر نه خوځي را خوځي چې غوږ یې ښودی دی غوږ یې ښودو والا هم ډېر دي بیا عمل کوي نو سوچ وکړه چې خبرې ته یې غوږ کېښو بیا یې عمل وکړو نو چې دی د عقل خاوند نه وي نو دی به د څه خاوند وي افمن حق علیه کلمة العذاب ایا بس هغه څوک چې ثابته شي په هغه باندې فیصله د عذاب افانت تنقذ من فی النار ایا نو ته بچ کولی شي هغه څوک چې په اور کې الله پیغمبر ته وایي چې یو سړی د عذاب حقدار شي ته به یې بچ کړي نشي بچ کولی لكن الذين اتقوا ربهم مگر هغه کسان چې یریږي د رب خپل نه لهم غرف دوی لره کمرې دي غرف کمرو ته وایي بالاخانو ته وایي دنګو دنګو محلونو ته وایي من فوقها غرف د پاسه د هغې نورې کمرې دي مبنیه مضبوطې تجري من تحتها الانهار بهیږي به لاندې د هغې نه ولي وعد الله وعده د الله ده لا يخلف الله الميعاد خلاف نه کوي الله د وعدې خپلې خو دا د چا دپاره دي تقوادارو دپاره لكن الذين اتقوا ربهم اوس الله پسې د قدرت دلایل بیانوي ها د جنتیانو نعمت ذکر کو چې الله به دوی له دا ورکوي اوس پسې د دنیا سپکاوی بیانوي په منځ کې د الله قدرت پکې هم بیانوي چې په دې دنیا مه دوکه کېږي دا ګوره ختمېدو واله ده اصل مزي او خوندونه اخو د آخرت الم تر ان الله انزل من السماء ماء ایا ته نه ګورې چې بېشکه الله رالیږلي دي د اسمان نه اوبه فسلکه ینابیع فی الارض نو روانې کړي دي هغه چینې په ځمکه کې ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه بیا راوباسي په هغې سره فصل چې قسمه قسم یې رنګونه د هغې ثم یهیج بیا وچ شي فصل بیا څه شي وچ شي نو د الله قدرت بیانېږي پکې د دنیا سپکاوی هم بیانېږي فصل تکشین دی ثم یهیج بیا وچ شي دا د انسان هغه ژوند دی ښه رو رو په کته روان شي فتراه مصفره نو اینې به ته هغه تک زیړ فصل څه شي زیړ شي او دقه شان د الله دا بندګان هم زیړ شي ثم یجعله حطاما بیا وګرځي هغه فصل مات رامات هم دقه شان د انسان هم مات رامات شي ځکه څه وایي ګوره ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې کې خامخا نصیحت دی لأولی الالباب د پاره د عقلونو والو ها چا چې دا نصیحت قبول کړی دی او سوچ یې کړی دی رب العالمین د ده سینه کولاو کړې د اسلام ته افمن شرح الله صدره للاسلام ایا بس هغه څوک چې کولاوه کړې د الله سینه د هغه اسلام ته یو سړی د سینې کولاو د اسلام سوره اعراف کې دې آیتونه تېر شوي ما هلته وضاحت کړو سورة الانعام کې عفوا سورة الانعام سینه که ستا کولاو و اسلام ته که نو شکر ادا کوه او زه دغه ملګرو ته زیری ورکوم دا یو زیری دی د خوشحالۍ خبره کوم ملګري چې دا شوق لري چې په دې قرآن پوه شي او د ځان ستړي کوي او کیني خصوصا موږ سره یو څو مشران په دې اولني صف کې کیني زما په نظري دا قسمه مؤمنان د دوی لپاره زیری دی چې الله د دوی سینه کولاو کړي د اسلام ته دا هسې نه کېږي ګورئ دا اله کېږي که نه چې کله د انسان د یو شي سره محبت وي او دا محبت اله چې کله د سړي ورته زړه او سینه کولاو شي خلک وایي که نه یاره وایي پلاني له مې زړه کې ځای ورکړی دی د دې دا متونه یې تر هغسې زړه کې دی ایښودی ستا زړه ورته کولاو دی ستا سینه ورته کولاو ده پراخه ده نو الله رب العزت چې د چا سینه کولاو کې اسلام ته فهو علی نور من ربه نو هغه په رڼا دی د طرف د رب د هغه نه رڼا د څه ده رڼا د دین ده که نه اوس ښه دې ځکه اوس خبره پټه ده ښه د چا چې الله سینه کولاو کړې د اسلام ته دې کیدی شي په شان د هغه چا چې زړه تنګ دی او سخت دی نشي کېدی نو ځکه وایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله بس تبعی ده هغه چا لره چې سخت دي زړونه د هغوی د یادولو د الله نه اولئک فی ضلال مبین دغه کسان په ګمراهۍ ښکاره کې دي اخر دا زړونه نرمیږي په څه باندې
نو الله وی په قرآن باندې الله نزل احسن الحديث الله نازل کړي دا الله نازل کړي د خیسته خبره یا الله را کوزي کړي د خیسته خبرې کتابن چې کتاب دی د تاسو سره لاس کې دی متشابها یو شان دی یو شان دی په رښتینوالي کې یو شان دی په حکمتونو کې یو شان دی په پوخوالي کې یو شان دی په ایمان کې په ټول به ایمان یو شان راوړي مثانی بار بار لوستلی کېږي الله اکبر کوم وخت نه چې نازل شوی دی او سړی په خونې سړی موړ نه شي په علمونو په حکمتونو یې سړی موړ نه شي تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم رازګي شي د دې سره سرمنې د هغه کسانو چې یریږي د رب خپل نه مؤمنان واوره د مؤمنانو شان چې کله دوی د الله دې کلام ته ناسي او څه د عذاب خبره راشي څه د یرې خبره راشي سرمنې رازګي شي مونږ چې غونې پې زیږ شو د بدن ویښتې ودرېږي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله بیا پستی شي سرمنې د دوی او زړونه د دوی ذکر د الله ته کله داسې د امن خبره راشي کله د جنت خبره راشي د رحمت راشي زړونه یې بیا په ارام شي دا دلیل په څه دی دا ښه خبره ده دې کې شک نشته زما بل جواب دوی بارک الله فیک دوی ژوند تېروي د دې قرآن سره زما دا جواب وکړه دی روان دی د دې قرآن سره زما دې ملګرو ته خیال دي بعضو ملګرو ته په دې درس کې زه چې کله دا سبق دې روان شروع کړم نو دا ملګري پکې بیا ډېر وخت ماته بره نه ګوري دلته قرآن ته دې ځکه چې سبق روان خو زه پکې منځ کې هسې ګورم دې بعض نیم ته زه وګورم نو داسې د الله د رحمت خبره رواني نو دی ورته خاندي خوشحاله شي څوک پکې سر داسې وړه کوي څوک داسې د عذاب دغه رواني څه غمجنه غونته کې شي ما ته پته دی اوس د دې قرآن سره روان دی ژوند تېروي دا ټیم پاسي والا نه دی دی پوهېږي په دې قرآن باندې نو الله دې موږ په قرآن پوه کړي ذلك هدى الله دا هدایت د الله دی یهدي به من یشاء هدایت کوي په دې سره چاته چې وغواړي ومن یضلل الله او هغه څوک چې ګمراه کړي الله فما له من هاد نو نشته هغه لره څوک هدایت کوونکی چې الله یې ګمراه کړي نو څوک به له هدایت ورکړي افمن یتقي بوجهه سوء العذاب یوم القیامه ایا بس هغه څوک چې ځان بچ کوي په مخ خپل سره د بد عذاب نه په ورځ د قیامت مطلب د دې دا دی چې یو سړی ګمراه شو نو اور ته به ځي بیا به دې خپل مخ سره ځان بچ کوي د بد عذاب نه معنی دا چې دا بد عذاب به د دې مخ ته رارسي دا اور به د دې مخ ته رارسي نو دلته پکې خبره پټه ده دې په شان د هغه چا کیدی شي چې د عذاب نه بچ شوی دی فرق دی که نو ځکه وقیل للظالمین او به ویلی شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون وسکئ سزا د هغه عملونو چې تاسو به کوئ کذب الذین من قبلهم تکذیب کړی و هغه کسانو چې مخکې و د دوی نه تسلی د پیغمبر ته چې یوازې دوی نه دي فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون نو راغی هغوی ته عذاب د هغه ځای نه چې هغوی نه پوهېدل یره ده فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا نو وسکول هغوی ته الله شرمندگی په ژوند دنیوي کې ولعذاب الآخرة أکبر او عذاب او خامخا عذاب د آخرت خو ډېر لوی دی لو كانوا يعلمون که چېرته دوی پوهېدی پوخانو باندې الله ذلتونه راوستي دي په دنیا کې په دوی به هم راشي د آخرت عذاب خو الله بیا وایي چې ډېر لوی نو په دې کې یره ورکول مقصد دی الله ظلم نه کوي چې هسې عذاب ورکوي الله وایي ما قرآن را لېږلی د خو دوی پکې سوچ نه دی کړی ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل او یقینا بیان کړي دي من خلکو لره په دې قرآن کې د هر قسمه بیان نه لعلهم يتذكرون د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي او چې څوک نصیحت وانخلي
نو ځان دې ملامته کړي. قرآنا عربیه، قرآن عربی ژبې والا دی، یعنی ښه واضحه دی. غیر ذي عوج، نه دی کوږوالی، نه دی په دې کې کوږوالی، یا نه دی خاوند د کوږوالي، هیڅ کوږوالی پکې نشته، خبرې رښتینې دي، خبرې یقیني دي، واضحه دي. لعلهم یتقون، د دې دپاره چې دوی ویریږي. ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله مثال. اوس دې تېر شوی کې الله وایي چې ما قرآن کې ډېر مثالونه بیان کړي دي، قسمه قسم بیانونه. یو دا مثال والا، دا ډېر ښکلی مثال دی چې ته پوه شي په فرق باندې په موحد او په مشرک کې. خو دومره ښایسته مثال دی چې به پوه شي نو دا زړه به دې خوشحاله شي او د الله د نعمت شکریه ادا کړي چې الله ته موحد پیدا کړی. ضرب الله مثل الرجل، بیان کړی دی الله مثال د سړي، فيه شرکاء متشاکسون، چې پاغه کې برخداران دي بد اخلاقه. ورجلا سلما لرجل، او بل سړی سلامت دی یو سړي دپاره. یو کس دی غلام دی مری دی، فيه شرکا، د ده ډېر مالکان دي، یو مالک نه دی، او هغه مالکان یې بد اخلاقه بدتمیزه دي. یو ځای ته لیږي، بلې بل ځای ته لیږي چې د هغه ځای نه راشي، هغه بلې بل طرف ته لیږي سره د کنځلو وهلو ټکولو. یو دا دی. بل طرف ته یو غلام دی مری دی د یو مالک سره، خپل کار ورته معلوم دی، خپله طریقه ورته معلومه ده، هغه یې تنګوي نه. هل یستویان مثلا، ایا دوی برابر دي په حال کې؟ نو دا د مشرک او د موحد فرق. مشرک یو بابا خو نه دی که نه، یو بوت خو نه دی که نه، یو درګاه یو دربار خو نه دی، دلته م ځي هلته م ځي، هغه ځای ته م ځي او دلته م ځي، او بیا په دې دربارونو او په دې درګاهونو او په دې مندرونو او د دې بوتانو سره خوا کې دومره بدتمیز دوی مشران ناسي چې دا خلک وهي را وهي، غربوي را غربوي. موږ ویډیوګانې لیدلي. او یو طرف ته هغه موحد دی چې د هغه لاره معلومه ده، د هغه معبود معلوم دی، د هغه کار معلوم دی، د یو الله بندګي کوي. الله وایي دا یو شان دي. الحمدلله ټول صفتونه خاص الله لره دي. ولې دا خبره ذکر کړه؟ یو خو د عامه ذکر شو چې ټول اوچت صفات د الله دپاره دي، یا چې دا دواړه یو شان نه دي، نو په دې باندې د الله شکر دی، د الله عدل او انصاف دی. او دغه شان که چاته د توحید د عقیده نصیب شوي نو هغه دی الحمدلله په مخه وي. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې ډېر د دوی نه پوهېږي. دوی به وی یو ورځ خو به دا پیغمبر مړ شي که نه، دمه به تي شو. الله وی انک میت و انهم میتون، یقینا ته مړ کېدونکی یې او یقینا دوی هم مړه کېدونکي دي. موږ له د خبرو تاوال را تاوال نه راځي، او نه دی الله دې توفیق راکوي چې اوس د الله خبره تاو را تاو چې دا مړی څنګه ووي، او دا به وصالي، او دا به پړدی، او دا به د سترګو نه صرف پناه کېدی. نه، مرګ همدقه مرګ ته وایي، دا کوم چې په عامو انسانانو باندې راځي. په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی دی. که ژوندی دی نو هغه د برزخ په ژوند کې ژوندی دی چې هغه ژوند جدا دی او د دنیا ژوند جدا دی. خو د دنیا ژوند هغه ختم شوی دی. یو دلیل پسې دی، دا آیت دی که ته به مرې او دوی به مري. سوال، نو ما او تا به پاتې کېږو؟ دا د سوچ خبره ده. او بیا خبره په دې ځای ونه درېده. الله وایي ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون، بیا یقینا تاسو به په ورځ د قیامت کې په نزد د رب خپل جګړې کوئ. د الله په دربار کې به جګړې روانې، جګړې اختلافات وکړه، د هغې اختلافاتو حل به راوځي، نو هلته به الله بیا وایي غټې جګړې روانې دي. الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي. فمن اظلم ممن كذب على الله، نو څوک دی ډېر ظالم د هغه چا نه چې دروغ جوړوي په الله باندې، وکذب بالصدق، او دروغجن ګڼي رښتیا ولره. رښتیا وحی ده. اذ جاءه، کله چې راغی ده ته
الیس فی جهنم مثوى للکافرین ایا نشتی په جهنم کې ځای د اوسېدو کافرانو لره معنی چې ښه ډېر شتي لګیا دي جهنم څه وړوکی نه دی چې تنګ به شي یا دوی ځای به پکې ختم شي والذي جاء بالصدق او هغه څوک چې راوړو رښتیا ولره څوک دی رښتیا چا راوړي دي یو قول دی جبریل علیه السلام بل قول رسول صلی الله علیه وسلم وصدق به او تصدیق یې وکړو په هغې باندې څوک دی امت که رسول صلی الله علیه وسلم شي دی اولني کې نو بیا دلته مراد امت دی مسلمانان او که هلته جبریل علیه السلام شي نو دلته بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی اولئک هم المتقون دغه کسان هم دوی تقوادار دي چا کې چې دا صفات دي هغه تقوادار دي بیا علماو دا خبره کړې ده وي دا آیت عام هم استعمالیدی شي هر هغه څوک چې رښتیا خبره کوي او په رښتیاو یقین کوي دا تقوادار دي لهم ما یشاءون عند ربهم د دوی دپاره هغه څه دي چې غواړي دوی په نزد د رب د دوی ذلک جزاء المحسنین دا بدله ده د ښایسته عمل کوونکو لیکفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا د دې دپاره چې ورېږي الله د دوی نه بد هغه عملونه چې دوی کړي دي الله دې زموږ د بد عملونه ورېږي او الله دې په دې مبارکو شپو کې موږ د اور نه آزاد کړي یو دغه به وکړي الله دویم ویجزیهم اجرهم او بدله ورکړي دوی ته د اجرونو د دوی باحسن الذي كانوا يعملون په ښایسته هغه عملونو چې دوی کول دا بدله د دوی چې کومه ده دا د دغه ښایسته اعمالو د لاسه ده مشرکانو به وي پیغمبر ته کله به ورته وي ته به مړ کېږي او که نه او کله به یې یرو د دې خپلو بوتانو نه وی مه کوه دا بوتان به دې داسې کړي او دا به دې دغه کړي الله وی الیس الله بکاف عبده ایا نه دی کافي الله بنده خپل لره الله نه دی کافي چې الله د چا سره ملګری شي دی بیا د چا نه به څنګه یېرېږي الله پیغمبر ته وی زه ستا سره یم که او الله خپل بنده لره کافي دی ویخوفونک بالذین من دونه او یری دوی تا په هغه کسانو چې سوا د الله نه دي یعنی تا یری په چا باندې په خپلو بوتانو باندې ومن یضلل الله او چا لره چې ګمراه کړي الله فما له من هاد نو نشتی هغه لره څوک لاره ښودونکی دا چې تا یری دا ګمراه شوي دي او چې الله یې ګمراه کړي نو څوک ورته هدایت نشي ورکولی ومن یهد الله او چاته چې هدایت وکړي الله فما له من مضل نو نشتی هغه لره څوک ګمراه کوونکی الیس الله بعزیز ذی انتقام ایا نه دی الله زورور بدله اخیستونکی معنی دی نو الله به بدله اخلي د دوی نه تپوس به کوي د دې هر څه د دوی دې ګمراهۍ ته وګوره که نه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض او که تپوس وکړي ته د دوی نه چې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه لیقولن الله خامخا وی به دوی الله ربوبیت مني قل ورته ووایه اوس د دوی نه سوال وکړه دوی خو بیا هم د الله سره برخداران جوړ کړي دي که نه دې سوال ته ګورې او دې کې سوچ وکړئ ښه قل ووایه افرأیتم ما تدعون من دون الله خبر راکئ په باره د هغه چا کې چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه ان ارادني الله بضر که اراده وکړي الله ما ته د ضرر رسولو هل هن کاشفات ضر ایا دوی لرې کوونکي دي د ضرر د هغه د دې سوال به څوک جواب وکړي الله اکبر که الله په ما یو سخته راولي ستا دا بوت به دغه سخته بنده کړي که الله وی په ما یو بیماري راولي نو ستا دا بابا او دا پیر صاحب او ملنګ صاحب بس دا بیماري بنده کړي قرآن ټول د توحید نه ډک دی خو هله به پې پوه شي چې کله ته په دې نیت ورته کښېني چې زه ته هدایت علم یعنې دا قرآن هغه خلک هم په مخه لولي چې هغوی په دې شرکونو کې اخته دي چېرته دوی نه دا سوال پکار دی
خبل او ارادني برحمه ياك ارادو کی ما ته د رحم کولو هل هن ممسكات رحمتي اي دوی بندون کی دي د رحمت د الله کله په ما سره رحم کی دوی بلکی نشي بندولې نو چې نشي بندولې قل حسبي الله هو يكافي دې ما لره الله عليه يتوكل المتوكلون خاص پاغه باندې ځان سپاري ځان سپارونکي موږ پاغه الله ځان سپارلې ها دوی ته دا ووایه که نه مني قل ووایه یا قوم اعملوا على مكانتكم اے قوم زما عمل کوي په خپله طریقه انی عامل یقینا زهم عمل کوونکی یم ستاسو خپله طریقه ده زه خپله طریقه دا مکی دور دی ښه مکی دور کې لا د جهاد احکام او سختیانې او دا نه وي ولې مسلمانان کمزوري نو ځکه د مکی آیتونو کې اکثر دا خبر راځي وایي ستاسو خپل عمل زمونږ خپل عمل فسوف تعلمون نزر د چې تاسو به پوه شئ پس باندې من یأتیه عذاب یخزی چې چاته به راځي عذاب چې شرمی به ویحل علیه عذاب مقیم او نازلیږي به په هغه باندې عذاب همیشه دا به تاسو پوه شئ او ویې به یې چې دا د چا په نصیب کې او د چا په برخه کې انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق یقینا موږ نازل کړی دی په تا باندې کتاب د پاره د خلکو په حق سره یا د حق راښکاره کولو لپاره دا خبره یې دلته په دې وکړه چې ای پیغمبره ته خپل کار کوه خپل عمل جاري ساته او ستا کار هم دقه دی چې دغه کتاب به بیانې دا کوم چې موږ درلېږلی دی فمن اهتدى فلنفسه نو که چا هدایت وموندو نو د خپلې فایدې دپاره دی ومن ضل او که څوک ګمراه شو فإنما يضل عليها نو یقینا گمراه کیږي چې ضرر به په ده باندې وما انت عليهم بوکیل او نه ته په دوی باندې ذموار ته څه ذموار خو نه چې الله به تا نه تپوس کوي چې ولې ده ومنله ولې نه منله ستا کار صرف رسول دی اوس الله رب العزت بیا د خپل عظمت یو څو نښې بیانوي او دا خبره بیانوي چې تصرف د کائنات ټول د الله په لاس کې دی نو شفاعت هم د هغه په لاس کې دی دا مسله را روانه ده او موږ د صورت په اوله کې هم دا خبره ذکر کړه چې الله وی دوی چې د بوتانو بندګي کوي نو ولې کوي چې موږ نږدې کړو زموږ سپارش کوي نو دلته دا اوس د الله کوم تصرف چې بیانېږي که نه دا په دې باندې به دلیل ګرځي چې شفاعت په آخرت کې هغه د الله سره دی الله يتوفى الانفس حين موتها الله پورا اخلی روحنا یا مړکۍ نفسونه حين موتها په وخت د مرګ د هغې کې ګوره روح اخیسته دوه قسمې ښه یو پوره روح اخیسته دي پوره روح اخیسته دي ته څه وایي دې ته مرګ وایي په بعضو نفسونو باندې الله داسې مرګ راولي چې روح تی پوره والی والتي لم تمت في منامها او اگر روحونه چې نمړه کیږي په خوب کې والتي لم تمت دلته خبره پکې پټه ده او اگر روحونه چې نمړه کیږي اخلی فی منامها په خوب کې دا په خوب کې لیکن خدا دې روحونو اغستو کې وغو کې فرق دی ګوره فیمسک التي قضا علیها الموت نو بند ساتي ځان سره هغه ساګانې چې فیصله یې کړي په هغې باندې د مرګ دا اوس هغه مکمل اغسته شو ښه د دې ځای اوس دا مکمل اغسته شو ځکه چې فیصله د مرګ شو ویرسل الاخرى الى اجل مسمى او را پریدي نور روحونه تر نیټې مقررې پورې هغه هغه دی چې راپاسي یعنې د ده نه روح ګوره څه نه څه اغستی شوي او ځکه خوب ته وړوکی مرګ ویلی کېږي دا الله ولې ذکر کوي یو خو الله خپل طاقت ذکر کوي بل اشاره دی ته ده څنګه چې دا اوده راپاسي که نه دغه شان به الله رب العزت دا مړي راپاسوي د دې قبرونو نه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې خامخا نښې دي د پاره د هغه قوم چې سوچ کوي ام اتخذوا من دون الله شفعاء ایا نیولي دي دوی سوا د الله نه سفارشیان قل ورته ووایه
اولو كانوا لا يملكون شيئا آیا اگر که دی اغوی چی اختیار نلری د سشی ولا یعقلون او نه عقل لري بیا به تم پراته که اغوی سره هیڅ اختیار نه د سفارش نه د بل څه او نه عقلي بیا به پراته بیا هم ډډه لګولي نو ځکه الله وی قل ورته ووایه لله الشفاعة جمیعا د الله په اختیار کې دی سفارش ټول مخکې دا مسلې ذکر شوي د سفارش ته که نه دي ذکر شوي که څوک یې کوي نو هغه به د الله نه اجازته لري بې اجازته سفارشونه نه کیي له ملک السماوات والارض خاص هغه لره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده ثم الیه ترجعون بیا به خاص هغه ته ورګرځولی کېږئ تاسو د دې مشرکانو د الله د توحید سره څومره نه لګي ګوره ورته واذا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړی شي الله په یووالي سره یو خبره توکم دلته مراد ګورې صرف هغه مشرکان نه دي چې هغوی جي کلمه نه وایي کلمه گو مشرک چې کلمه وایي او مشرک دی په ده باندې هم ګورې د الله توحید ډېر بد لګي یعنې ته لاړ شه دغه خلکو خواته را چې کلمه وایي او ځان ته مسلمانان وایي ته د توحید خبره صرف شروع که د مانځه نه بعد او د دوی د مخونو ته بیا وګوره داسې طبیعت خراب شي که نه ته رد وکړه په شرک باندې جومات ته ورننوتې د دوی د جوماتونو ته او بیا رد وکړه په شرک باندې چې غیر الله ته چغې وهل نشتي دا نشتي دغه نشتي بیا د دوی د مخونو ته وګوره چې روغ ترې راوځي بلکل او ویډیوګانې راغلي ډېر کسان یې د سټیجونو نه کوز کړي دي ولې وایي دوی د الله توحید دوی هم وایي موږ توحید منو نو چې ته توحید منې نو د توحید په بیان خفه کېږي ولې معلومه شوه چې د توحید منل دا دوی هسې یو لیبل مخې ته یې ښودی د ځان پې بچ کوي نور د توحید سره د سره نه لګي واذا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړی شي الله یوازې یعنې چې یوازې بندګي به یې کېږي اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة نو تنگ شي زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې زړونه یې راتنګ شي او راډک شي د مخونو رنګ یې بدل شي واذا ذکر الذین من دونه او کله چې یاد کړی شي هغه کسان چې سوا د الله نه دي بوتان موتان قبرونه درګاهونه دربارونه اذا هم یستبشرون دغه وخت دوی خوشحالي کوي سخت خوشحالي دو خبرې یادې کړه د الله په حق کې چې کوم سړی موحد نه وي دی د الله په توحید خفه کېږي او چې کله بیا قصې د باباګانو او د بوتانو او د مندر او د کاڼي او د ونې شروع کې بیا خوشحالي دویم قسم خلک کوم سړی چې د رسول الله وسلم تابعدار نه او د رسول الله وسلم تابعداري پرېښودي او په مولیانو او امامانو او مولیانو له هغه مرتبه ورکړي چې هغه د پیغمبر ده نو کله چې د ده په مخ کې د پیغمبر د تابعدارۍ خبرې کوي که نه او د حدیثونو نو د ده طبیعت خرابېږي او کله چې د بزرګانو قصې روالي او داستانونه روالي او دا وایي چې هغه دا فرمایلي دي او هغه دا فرمایلي دي نو دې ته بیا طبیعت صحیح دې ته طبیعت بیا خوشحالي قل اللهم فاطر السماوات والارض ووایه ای الله پیدا کوونکې د اسمانونو او د ځمکې عالم الغیب والشهاده پوهه په هر پټ او په ښکاره باندې انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ته به فیصله کې په منځ د بندګانو خپلو کې په هغه څه کې چې هغوی په هغې کې اختلاف کړی دی ای پیغمبر ته دا وایه دا دعا حدیثونو کې راغلې ده مخکې ورسره څه دي انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك دا دعا یاد کوي ډېره قیمتي دعا ده چې الله ما ته هدایت وکړه په هغه خبرو کې چې خلکو پکې اختلاف کړی اوس الله رب العزت د قیامت د ورځې سخت او هیبت بیانوي چې کومو خلکو دا زړونه به تنګېدو که نه د الله په یادولو سره د هغوی انجام ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا او کچرته شي د پاره د هغه کسانو چې ظلم یې کړی دی هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول ومثله معه او په شان د دې ورسره شي نور
لافتدوا به خامخا دوی به قربانی من سوء العذاب دبد عذابنا يوم القيامة په ورځ د قیامت دومره سخت عذاب دی ها چې دوی دې هر څه قربانولو ته تیار دي ولي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او ښکاره به شي دوی ته د طرف د الله نه هغه څه چې دوی یې ګمان نه کوو څه عذاب یا الله ته مخامخ کېده دوی ګمان خو نه وکړ حساب کتاب وبدا لهم سیئات ما کسبوا او ښکاره به شي دوی ته بد هغه عملونه چې دوی کړي وو معنی د هغه بدو اعمالو انجام به ورته ښکاره شي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او راګیر به کې دوی لره هغه څه چې دوی وو چې هغې پورې به ټوکې کولې ټوکې به څه پورې کولې عذاب پورې نو اوس الله رب العزت د مشرک انسان بد صفت بیانوي او دا صفت په یو مسلمان کې هم راتلی شي خو چې کمزوري ایمان والی فاذا مس الانسان ضر دعانا نو کله چې ورسي انسان ته تکلیف دعاګانې غواړي زموږ نه ثم اذا خولناه نعمة منا بیا کله چې ورکو موږ هغه ته یو نعمت د خپل طرف نه قال وی دی انما اوتیته على علم یقینا راکړی شوی دی ما ته دا په علم زما زه د دې سومه لایق وما بل هي فتنة بلکې دا نعمت خو امتحان دی ولكن اکثرهم لا يعلمون مگر ډیر د دوی نه پوهیږي مال ډیرېده کمېده دا خو امتحان دی او دوی دا مال چې ما سره ډیر دی دا زما کمال دی قد قالها الذين من قبلهم یقینا کړي و دا خبره هغه کسانو چې مخکې د دوی نه وو چا قارون کړي و فرعون کړي و نورو کافرانو کړي ده فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون نو دفع نکو د هغوی نه هغه کارونو چې هغوی کول یا هغوی له فایده ورنه کړه هېڅ فایده هغه کارونو چې هغوی کول فاصابهم سیئات ما کسبوا نو ورسېدل هغوی ته یا ورسېدې هغوی ته بدې سزاګانې ما کسبو د هغه عملونو چې هغوی کړي وو پخوانو ظالمانو ته او بد عملو ته د هغوی سزا رسېدلې ده والذین ظلموا من هؤلاء او هغه کسان چې ظلم یې کړی دی د دوی نه دوی نه څوک دغه ټیم کې چې کوم مشرکان دي سیصیبهم سیئات ما کسبوا زر ده چې وبرسېږي دوی ته بدې سزاګانې د هغه کارونو چې دوی کړي دي دوی ته به هم ورسي وما هم بمعجزین او نه دي دوی عجزه کوونکي الله لره اولم يعلموا آیا نه پوهېږي دوی ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چې بېشکه الله پراخه کوي رزق چا لره چې وغواړي او کمی دې کې د انسان څه کمال نشتی دا ټول څه دی دا خو امتحان دی د الله د طرف ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون یقینا په دې کې خامخا نخې دي د پاره د هغه قوم چې ایمان لري قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وذ سورة باخره کې الله اکبر دې په شان نزول کې دا راځي چې بعضو مشرکانو اراده کړې و چې توبه وباسي او شک کوي چې یاره الله به موږ ته د شرک بخي شرک لویه ګناه ده نو هغوی رالو تپوس یې وکړو چې یا رسول الله زموږ داسې اراده ده الله ایتونه راولېږل وایي چا چې هم ځان سره کم ظلم هم کړی دی که توبه مو ویسته الله به یې وبخي ډېر د امیدونو آیتونه قرآن کې بعض آیتونه ډېر د انسان د امیدونه را تازه کوي یو پکې دا دی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ووایه ای بندگانو زما هغه کسانو چې زیاتی کړی دی په ځانونو باندې څه زیاتی کړی ګناهونه یې کړي دي د شرک نه واله د وړي ګناه پر ټول پکې دي لا تقنطوا من رحمة الله من امید کېږئ د رحمت د الله نه ان الله یغفر الذنوب جمیعا یقینا الله بخي ګناهونه ټول اسې نه بخي توبه وباسي او توبې دپاره خپل شروط دي چې هغه په خپلو ځایونو کې ذکر شوي
انه هو الغفور الرحیم یقینا اللہ اگر بخن کے رحم کون کے دے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ او رجوع کے رب خپلتاو غاڑا کے دیا غتا صرف دا ایتونا نم پا توجہ سر ووری دا یوسو کنا کدام پا توجہ ووری دا عمل بیوکو دا جون بدلے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ او رجوع کے رب خپلتاو غاڑا کے دیا غتا من قبل ان یأتیکم العذاب مخکد دین چراب شتاسو تعذاب ثم لا تنصرون بیاب تاسو سرم رستنکیگی واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم او تابداریو کئی دا خستاغا چی نازل کڑی شوی دی تاسو تا دا طرف درب ستاسونا سی شیرے قرآن وحی دا دی تابداریو کئی من قبل ان یأتیکم العذاب بغتا مخکد دین چراشی تاسو تعذاب ناساپا وانتم لا تشعرون و تاسو بنپوئی گئی مخکد عذاب دراتلونا توبو باسی و اللہ توپشی و تابداری دا وحیو کئی اللہ وی ما خبر کردی ولی ان تقول نفس یا حسرتا دا دید پارا چی ونوی یو نفس های افسوس دی علا ما فرطت فی جنب اللہ پاگ کوتاہی باندی چی ما کردی دا پا بارد اللہ کی دا سنی چی قیامت پروز بیدا چگے ہوئے کھا چی های افسوس دی یار ما خود اللہ پا بارک دیر کوتاہی کردی ہو ما خود اللہ را دین پا بارک دیر کوتاہی کردی ہو دا چگی نمخ کی او دا دی چگی دا والو نمخ کی اللہ وی توبہ باس وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او یقینا ومز خامخا دا توغو کونکنا ما خود دا دین ما توغی گنو یار ما خود مسخری کوئی او تقول لو ان اللہ هدانی یا ونوائی کچرت اللہ ہدایت کڑے وے ماتا لکنت من المتقین خام خاوی بزد تقوی دارنا قیامت پورز دا چگی فائدہ ندرک اللہ تا تنیغ لار خولی دا اللہ پیغمبران را لگلی دی علماء اشتی او تقول حین ترى العذاب یا ونوی پاغ وقت شیو بوین عذاب لو ان لی کرہ کچرتوی مال ردبارتک دنیاتا فأكون من المحسنين نزبو عيد خستعمل كونكنا الله أكبر دي هرس دويلو نمخي ودي تشغو ابسوسونو نمخي الله ويوابش بلى قد جاءتك آياتي ولنا هذا بلا ديك رد دا شاتنو خبرو لكن دا شات سوي لي شو ويكلم له هدايت را کړي خیالم دی او ایکا ما تا مقمل او شی نو دلتا و تویل شو چی ولی نا تا تا ہدایت ملاو شوی دی تا تا خبر واضح شوی دا اللہ کتابونو هر صدر لگلی خود تا ندی منی نزکا و توی قد جاءتک آیاتی یقینا درغلیو تا آیتون زمان فکذبت بها نو دروغ جندی گنلی واغا واستكبرت ولويدي كريوا وكنت من الكافرين ويتد كافراننا ويوم القيامة وبورزد قيامت ترى الذين كذبوا على الله إني بتعلك سانش دروغي ويلي دي بالا وجوههم مسودة مخون داغوي بتكتوري أليس في جهنم مثوى للمتكبرين آیا نشتی پا جہنم کی زید و سیدو متکبران لرا معنی دا چی؟ شتی دا ایتون واضح دی زکر تفصیل نکوما کبھی هم سوک پی پوانشی ناغا تپوس کولیشی و ویلیش حدا انجام دا آغا چاو چی تکبوری کرده ده مخونه بے تکتوری
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم او بچ بکی اللہ کسان چی زانی بچ ساتلے دے پا سبب دا کامیابی داوی چی زانی ساتلے دا سنا دا گناونونا اللہ و ساتل دا عذابنا لا يمسهم السوء نبرسی دوی تتکلیف ولا هم يحزنون ونبدوی غم جنکیگی اللہ دی منگا دا دنیا و دا آخرت دا غمونو نوساتی ها دا دوی اڑیکی دا اللہ سروی کرا اسی خونه دی کامیاب پا دا غورز اڑیکی دا چا سروی اگر سوک دے اللہ خالق کل شئی اللہ پیدا کون کے دا ہر شی دے وهو على كل شيء وكيل او اگر پارشی زموار دے نچیر در اللہ سر دی رابطہ مضبوط ہے آخرت کے با کامیابی نہیں بیا کامیابی بھئی له مقالید السماوات والارض اغلر کنجیانی دا اسمانون او دزمکی دی والذین کفروا بآیات اللہ او اگر کسان چی کفری کردے پایتونو دا اللہ دا اللہ تیغارن دے خودی اولئیک هم الخاسرون دغه کسان هم دوی تاوانیان دی قل اوایا افغیر الله تأمرونی اعبد آیا بس سوا دا اللہ نا حکم کوئی تاسو ماتا چی بندگیو کم ایوها الجاہلون اے جاہلانو هو دی مشرکانو تا چی تاسو ماتا امر کوئی چی بندگی دا غیر اللہ کا دا اللہ نا علاوہ دا مخلوق بندگیو کا دا بوتو دا کانی او دا ونی او دا انسان اے جاہلانو حالانکہ دا شرک مسئلہ وڑا دا وورا ولقد اوحی الیک او یقینا وحی شوید تاتا پیغمبرانو تا دا وحی شوید گور وإلى الذین من قبلک او آغا کسانو تا چی مخکستان دی مخکستانا پیغمبرانو ندی لئن اشرکت کشرکو کتا لیحبطن عملک خامخا برباد بشی عملو نستا ولتکونن من الخاسرین او خامخا شبد تاوانیانونا خچی دا پیغمبر سر بکی گنجائش نکی بل بچا سر گنجائش دمر سخت او دمر بدترین عمل دے دا شرک اللہ دی تمنگا وسات بل اللہ بلکہ خاص دا اللہ عبادت کوا یا بل اللہ فعبد بلکہ خاص دا اللہ بس عبادتو کداغا وکن من الشاکرین او شد شکر کون کنا یعنی اے پیغمبرہ دا دوی چکم دعوت تا لدرکی دا غیر اللہ دا بندگی دیل بتوجہ نور کے تب بندگی دا چاکے تب بندگی دا اللہ کی گورا دوی آخر با دی شرک کی ولی پراتے دی او صرف مشرکان نگورے دا عام قانون یاد کے سوک چیم دا اللہ نافرمانی کئی کیا دا اللہ دی سی ندے پیجندلے لکه سنگ چی پکار تا او دا اللہ دی سی قدر ندے کرے لکه سنگ چی پکار ما وقتی که پرون ما تا استا کا مثال ذکر کچھے سڑے او کس نہ پیجنی قدری نہ کئی او چی وی پیجنی بے قدر کئی پرون کسمگ دا خبر کورا ندل توسو اورا وما قدر اللہ حق قدری او قدر ندے کرے دوی دا اللہ لائق قدر داغا دیسی دا اللہ ندے یری دلی لکه سنگ چیری دا پکار او حالانکہ دا اللہ کا شان تا گورا والارض جميعا قبضته يوم القيامة او زمکا طولبا فقبض داغ کی پورز دا قیامت والسماوات مطویات بیمینی او اسمانون برات او کڑیشوی پا خیلاس داغ کی اگر یہودی عالم را گلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی او زمان پا تورات کی دیسی دی چی اللہ بدا زمکا بخفل لاس کی قبضہ کی او دا اسمانون براتاو کی
او دا ونی او دا خاوره او دا رسو په بله ګوته کې کی بیا به وخوځئ وی به چې انا الملک انا الملک زه بادشاه یم زه بادشاه یم رسول صلی مسکی شو وی تصدیق یې وکړو د دغه عالم چې دا څنګه چې تورات کې دي داسې دا دې کې اشاره ده هغې ته دومره عظیم رب دی دومره لوی رب دی خو الله وی دې خلکو د هغه قدر نه دی کړی او که د هغه قدر یې کړی وی نو دوی به شرک نه وی کړی دوی به د الله نافرمانی نه وکړي ما تاسو ته ووایي که نه چې صرف خبره د شرک نه ده هره ګناه چې کیږي د هغې وجه د الله قدر نه کول دي داسې لکه څنګه چې په کار سړی و چې مسلمان د الله قدر نه کوي نه نه موږ دا نه دي ویلي چې دی و چې زه قدر نه کوم دی خو به خپل ګمان کې وایي چې زه کوم خو د ده نه بې قدري کېږي خیال م دی که نه لکه منځه ټیم ته منزل نه راځي دې ته بې قدري نه وایي الله تا ته وایي نشمه کوه ته کې دا بې قدري نه ده داسې پسې بیا سبحانه وتعالى عما يشركون پاک دی الله اوچت دی د هغې نه چې دوی ورسره برخداران جوړوي د دې صورت د اخرنی مخ چې دی دې کې د قیامت تذکره ده د آخرت هیبت دکه چې د مشرکانو شرک ذکر شو کنه نو اوس دوی یری د آخرت نه چې یو داسې ورځ ګورې را روانه ده ډېر خواږه ایتونه دي او تقسیم د خلکو پکې کېږي دوو ډلو ته ونفخ فی الصور او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې فصعق من فی السماوات ومن فی الارض نو بیهوشه به شي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي دا څویمه شپېلۍ ده دا اولنۍ ده الا من شاء الله مگر هغه څوک چې غواړي الله اسرافیل جنت کې چې کوم حورې دي غلمان دي په هغوی خو به دا حالت نه راځي که ثم نفخ فیه اخرى بیا به پوکې وکړی شي په هغې کې بل پیر څو کاله به 40 کال زه غواړم چې د ایتونو سره ژوند تیر کوي تاسو فإذا هم قیام ینظرون نو دغه وخت به دوی ولاړي ګوري به یو بل ته ګوري به دې حالاتو ته چې دا څه قیصه ده واشرقت الارض بنور ربها او رڼا به شي ځمکه په رڼا د رب د هغې سره الله به حساب له راشي نو دا ځمکه به څومره رڼا شي د الله د نور د لاسه ووضع الكتاب او کې به ښودی شي عملنامه وجیء بالنبیین او را به وستی شي پیغمبران والشهداء او گواهان دي کې ټول گواهان دننه راځي وقضي بينهم بالحق او فیصله به وشي په منځ د دوی کې په حق سره وهم لا يظلمون او په دوی به ظلم نه کیږي ووفیت كل نفس ما عملت او پوره به ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عملونو چې کړي دي وهو اعلم بما يفعلون او الله خپوه دی په هغه کارونو چې دوی کوي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا او وبشړلی شي هغه کسان چې کافران دي جهنم طرف ته ډلې ډلې دا اولنۍ ډله زمرا کافران به وشړلی شي حدیث نه دی ویلي چې دوی به روان دوی به شړلی کېږي وهلی کېږي ټکولی کېږي زمرا هغه ډېرو ډلو ته ویلی کېږي چې مختلف وي نو بیا ولې دوی څه مختلف خو نه دي او د دوی عذابونه یو شان نه دي ټول جهنمیانو عذابونه خو یو شان نه دي ډله یو شان روانه ده خو دوی کې اختلاف دی بل دوی به شړلی کېږي دا خبره یاده کوي دا به د جنتیانو واقع راځي هلته ته بیا زه فایده ذکر کړم حتی اذا جاؤوها تر دې چې کله راشي دوی هغې ته فتحت ابوابها
کولاوی بکړی شي دوی ته دروازې د اور وقال لهم خزنتها او بوی دوی ته خزانچیان د اور الم یأتکم رسل منکم آیا نو درغلی تاسو ته رسولان ستاسونا یتلون علیکم آیات ربکم چې لوستل به په تاسو باندې آیتونه د رب ستاسو وینذرونکم او يرولی به تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات د ورځې ستاسو نه چې دا ده دیسی څوک نو درغلي څه نو بیان شوي قالوا وی بجهنمیان بلا اولنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مگر ثابت شوی ده فیصله د عذاب په کافرانو اوس پکې څه نه کیږي ستاسو خبره صحیح ده خو الله چې زموږ په باره کې څه فیصله کول هغه یې کړې ده قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها وبویلی شي دوی ته ننوزی دروازو د جهنم ته همیشه به یې په هغې کې فبئس مثوى المتكبرين نو بد دی ځای د اوسېدو د تکبر کوونکو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا او روان بکړی شي هغه کسان چې یریدلي دي د خپل رب نه جنتونو ته ډلې ډلې دا بل طرف دی دا بل داستان دی دا بل پاڼه ده دی هغه بل مخ دی هلته مو وثیق روان بکړی شي دلته م روان بکړی شي نو هلته خو واضحه ده روان بکړی شي یعنی شړلی کېږي وهي ټکوي جنتیانو دپاره دا ټکی ولې راغی زار د الله د دې خوږو خبرو نه ما سره وخت نه ګنې هر ټکي کې دومره خبرې دي چې سړی ورته حیران شي ټکی یو دی فرق ته یې ګوره د هغوی دپاره بېعزتي ده د دوی دپاره عزت دی هلته وثیق باندې شړلی کېږي به وهي به یې ټکی به یې راکاږي وی دلته دا چې دوی به په خپله نه ځي د دوی دپاره به خاص ورلی ملایک به راغلي دوی به بوځي جنت ته دا میلمانه دي بوه دام دی بوه هغم دی بوه دام دی بوه فرق ته وګوره وثیق ټکی هغم دی وثیق دام دی و فرق ته وګوره بیا زمره ډلې ډلې موږ وی مختلف ډلې دي ځکه چې عذابونه جدا دي دلته هم زمره ټول جنتیان دي خو مرتبې جدا جدا دي اعمال جدا دي د جنت دروازې جدا جدا دي حتی اذا جاؤوها تر دې چې کله راشي هغې ته وفتحت ابوابها او کولاوي به کړی شي دروازې د هغې ګوره هلته نشتي چې واو وفتحت ابوابها هلته پکې واو شتي هلته پکې نشته دلته پکې دي وفتحت ابوابها صرف د دې یو واو څه پایدله تاسو حیران شي مخکې ما تاسو ته بیان کړی څوک دی د الله دې علم ته وګوره د یو واو کې اشاره ده چې جنتیان به ډایرکټ جنت ته نه ځي د دغه د جنت ته دننه کېدو نه مخکې به لږ ودرېږي دا بیان په دې یو واو کې پروت دی دا فصاحت او بلاغت دی د الله د کلام دا فصاحت او بلاغت دی د عربۍ د ژبې نو حدیث کې راځي چې کله مؤمنان په پل صراط واوړي که نه نو بیا یو بل پل به راځي قنطره په هغې باندې به دا ټول جنتیان ودرولی کېږي او د دوی د زړونه به الله صفا کوي ځکه چې جنت ته نشي تللی هغه څوک چې په زړه کې صحیح نو دې واو کې اشاره هغه ځي ته ده چې دوی به راشي هلته به الله ودرېږي زړونه به وله پاک کي بیا به دروازې کولاوي شي وقال لهم خزنتها وبوی دوی ته خزانچیان د جنت سلام علیکم سلامتیا دی پتاسو باندې طبتم پاک وی تاسو دنیا کې پاک وی طبتم یا مبارک تیش ستاسو وینا پاک و ستاسو عقیده پاک و ستاسو عمل پاکو ستاسو کردار پاکو فدخلوها خالدین
نو ورننوځئ دې ته همیشه به یې. دا اعلان دی الله په موږ واورئ، او دا اعلان دی الله زمونږ په مور او پلار باندې واورئ، زمونږ په مشرانو، کشرانو، بیبیانو، خپلوانو دی الله دا واورئ. دا خوږ اعلان چې کله د الله د طرف نه وشي دا به څومره مزه کوي. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ټول غمونه ورسه ورسره ختم شو. نو ځکه به هغوی د خوشحالۍ نه څه وایي؟ وقالوا ووی به جنتیان الحمد لله شکر د الله دی، الذي صدقنا وعده هغه ذات دی چې رښتینې کړه موږ سره وعده خپله، واورثنا الارض او په میراث کې راکړه موږ ته ځمکه. کومه ځمکه؟ جنت. نتبوأ من الجنه ځای نیسو موږ د جنت نه، حیث نشاء کم ځای چې وغواړو موږ، کم ځای چې زمونږ خوښه شي بس جنت کې هغه ځای ته ورسو. الله اکبر. فنعم اجر العاملین. نو ښه بدله ده د عمل کوونکو. خو د چا ښه بدله ده؟ د عمل کوونکو. صرف امیدونه نه، صرف دعاګانې نه، صرف بخښنې غوښتنه دي، عمل دی، محنت دی، کوشش دی. وترى الملائکة حافین او اینی بته ملائک ګیرا چونکی یا تاویدونکی من حول العرش چاپیر د عرشنا. الله اکبر. وی دا کم ټیم کی؟ نو دی که راجح دا دی چې کله چې الله فیصلې له راشي، کله چې الله فیصلې له راشي که نه، نو ملائکو به ګیرا چولی د عرش نه چاپیره. یسبحون بحمد ربهم تسبیح به وی سره د حمدونو د رب د هغوی. دا لوی مخلوق به الله ته عجز ولاړ. وقضی بینهم بالحق او فیصله به وکړی شي په منځ د دوی کې په حق سره. په منځ د چا کې؟ په منځ د مخلوق کې. الله راغی فیصلې له، ملائک په صفونو کې دي، د عرش نه تاو شوي راتاو شوي دي، او فیصله وشوه. وسوچ کوئ دا آیت او دا الفاظ محسوس کوي. ګوره زما ده فیصله وشوه، جنتیان جنت ته لاړو، جهنمیان جهنم ته لاړو. سوچ وکړه چې د عرض محشر به څه حال بیا. د عرفات میدان حجم کړی که نه؟ عرفات د میدان نه چې دا خلک لاړ شي مزدلفې ته، دا میدان څنګه پاتې شي؟ یاره چې په دې یو وخت کې خلک دا لوی مخلوق به په عرض محشر کې ولاړ وي، د دې ټولو فیصله به وشي، د دې ټولو فیصله به وشي. ټول به خپلو خپلو ځایونو ته لاړ شي. الله وایي د هر ځای نه به بیا صرف یو اواز راځي، وقیل الحمد لله رب العالمین. او ویلې کېږي به د هر ځای نه چې صفتونه ټول د کمال خاص الله لره دي. رب العالمین چې رب د عالمینو دی، یا چې پالونکی د مخلوقاتو دی. هر ځای نه به دا ویلې کېږي. ملائک، مسلمانان چې وګوره ظلم ونه شو، وګوره د ټولو سره عدل او انصاف وشو، وګوره د ټولو فیصله وشوه، څنګه چې الله ویلي وقشان وشوه، لوز د الله رښتینی دی. نو ځکه ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. دا به ویلی کېږي الحمدلله رب العالمین. دا اوازونه به د هر ځای نه بیا راځي. ولې؟ ځکه چې فیصله ختمه شوه. او دا خبره یاده که، درس به په دې ختم کړو. دا خبره یاده که، دوه خبرې. موږ وی فیصله څه شوه؟ ختمه به شوه. موږ ټولو داسې په ارام وویو فیصله ختمه شوه. فیصله چې ختمه شي زما او ستا هغه به پکې هم ختمېږي. یو به دې ټکي ته لږه توجه کوئ. فیصله چې ختمه شي زما او ستا هغه به پکې هم ختمېږي. موږ به یو طرف ته ځو. دویمه د الله رب العزت دا حمد دومره خوښ دی که نه؟ دا حمد بعض علما وی الله چې دا مخلوق پیدا کو په اوله کې حمد ویلی شوی دی. او سورة الانعام اوله کې وګوره الحمدلله الذي جعل
الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. نو د ځمکې او اسمان پیدایش اوله کې حمد ویلی شوی، او چې کله د دنیا او د هر څه ختم شو فیصلې وشو او جنتیان جنت ته لاړو او جهنمیان جهنم ته لاړو، بیا وویلی شو الحمد لله رب العالمین. د الله دا خوښه ده چې د هغه حمد وویلی شي، د هغه حمدونه ډېر وایي، الله په دې راضي کېږي او خوشحالېږي. سبا به انشاءالله د سورة المؤمن نه شروع کوو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. دقه غافر ته غافر والمؤمن.